نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. ګلالۍ له اوبو ډک منګی پر اوږه د خپل کور انګړ ته راغله. سرور یې په لیدو حیران شو ځکه چې هغه په کلینیک کې روغتیا پاله ده او د کور د اوبو پوره کولو کار پلوشه د احمد میرمن کوي. ډېره وروسته کې له شاوخوا کلیو نه د کورني تاوتریخوالي قربانۍ ښځې کلینیک ته د درملنې لپاره راوړل کیږي. ځکه خو چینې ته لاړه چې له ښځو سره په دې اړه خبرې وکړي او د کورني تاوتریخوالي په باب ورته پوهاوی وکړي تر څو ژوند یې وژغورل شي. له بلې خوا اورو چې جانداد او فاطمه د څه لپاره کلینیک ته تللي دي. اول دی ولی ډاکټر ته نه راوسته، درته ومې ویل چې بویزه، خو ودې نه منله. که دې اول راوستې وای دومره به نه پازابېده. اول به مې د څه لپاره راوسته؟ نو امید دې د څه لپاره راوستی و؟ امید خو زما ښی لاس دی، باید قوي و تکړه وي. زرغونه خو نجلۍ ده، آخر به پردي کور ته ځي او ودیږي به. زرغونه خو به تر قیامته له موږ سره نه وي. جانداده وروره، دا خبره د سمه نه ده. ښه خبره ده ونه کړه. که له موږ سره وي که بل کور ته لاړه شي زموږ اولاد ده او داسې به راباندې ګرانه وي لکه د زړه ټوټه. راباندې ګرانه خو په مام ده. لور او زوی دواړه خدای پیدا کړي او د خدای نعمتونه دي. دا ښه کار نه دی چې څوک یې ترمنځ توپیر کوي. که یوه ته ناز ورکوې بل ته یې هم ورکه، که په یوه پام کوې په بل یې هم وکه. په اوله ورځ چې ناروغه شوې وه په همغه ورځ مې لا جانداد ته وویل چې کلینیک ته یې بوځه، خو زما خبره یې ونه منله. اوس د زرغونې ناروغي لا څو چنده شوې. خیر ته اندېښنه مه کوه، خدای ته صبر وکړه، زرغونه به روغه شي. زرغونه په خپله ګرمه ده، د خپلې بې احتیاطۍ له لاسه ناروغه شوه. ټوله ورځ به د باندې سره لمر ته ګرځېده. دا خبره خو در سره نه منم. زرغونه خوشي خوشي د باندې نه ګرځي، ټوله ورځ په کور وه او له ما سره به یې د کور په کارونو کې مرسته کوله. دا خو ستا خبرې دي. ما څو وارې له سره لمر نه کور ته راوسېده چې راځه ناروغه به شي. نه منم چې نه یې منې مې منه. کله کله به له مینې سره یو ځای نرګس ته ورتله او له هغې نه به یې درس زده کاوه، نوره نه ده وتلې. نورو خبرو ته اړتیا نشته چې هر څه شوي له خپله لاسه یې په ځان کړي دي. اوس هم دا په عذابه ده، هم یې مونږ ورسره په زور کړي یو. خیر اوس حوصله وکئ، لور ته مو دعا وکئ چې خدای یې روغه کړي. دا ومنه چې د زرغونې غم در سره نشته، د اولاد ترمنځ توپیر کوي، د امید لپاره هر څه کوي، خو زرغونې ته هېڅ پام نه کوي. د امید دپاره خو هر څه کوم. درته ومې ویل چې هغه زما زوی دی، مټ او بازو مې دی، چې لوی شي په ټولو کارونو کې به مرسته را سره کوي. دا انصاف نه دی. زرغونه به څه کوم، خدای خبر چې خپل بخت به د چا کور ته وړي. ګوره جانداده وروره، دا خبره ښه نه ده. ولې ښه نه ده؟ نو دا خو رښتیا دي چې زرغونه به ودیږي او پردي کور ته به ځي. نو چې ودیږي ته به پام نه پرې کوې چې ناروغه شي ډاکټر ته به یې نه بیایې؟ یوازې پام دې خاطر چې لویه شي پردي کور ته ځي. هو ګناه یې همدا ده چې نجلۍ ده. ما داسې نه دي ویلي چې همدا یې ګناه ده. یوازې همدا خبره پاتې وه، نور خو دې هر څه وویل. ګوره مور او پلار ته اولاد توپیر نه لري، که لور وي که زوی د دواړو غم ورسره وي.
څو چې ستا په کور کې وي او ته یې پالنه کوې دواړه ته په یوه سترګه ګوره. زه هم دا ورته وایم ګلالۍ خورې، زما خو امید م اولاد دی زرغونم، هېڅ توپیر یې نه کوم. اوس د ښه خبره وکړه، توپیر یې مه کوه. ما درته وویل چې دواړه ته په یوه سترګه ګوره او یو شان پیرزوینه پرې کوه. شمسه لږ ورو ورو ځه، زه ستړی یم. سمه ده چې ته ستړی یې نو زه به هم لږ ورو شم. وګوره دا دی په لاره کې سګرټ پروت دی، نیم څکېدلی نیم پاتې دی. کومه دی؟ دغه دی. ته ودرېږه، په لغته به یې وهم او له لارې به یې لرې کړم. واه واه، پخوا به دې داسې سګرټ له لارې پورته کول او څکول به دې، خو اوس یې په لغته وهې. خود یې وهم. له مکتبه چې به راتلو څو وارې مې لیدلی یې چې داسې سګرټ دې څکول، ډېر په خوند به دې څکول. هو مجیبه منم یې، خو اوس پوهېږم چې ښه کار مې نه دی کړی. دا څه کوئ ده؟ دا سګرټ لکه چې تاسو کولی شمسه، ما ولیدې چې په لغته دې وهه او له لارې دې یوې خوا ته وغورځوه. ودې ډر کړم، ته له کومې خوا را پیدا شوې؟ په ناڅاپي غږ دې وډار شوم. نسیم دومره نازوانه نه دی چې څوک به ډاروي. مه ډارېږه مجیبه. مجیب همداسې زر ډارېږي، زړه یې ډېر اور دی. نه ډارېدلی نه یم، خو ما ویل چې داسې ناڅاپه له کومې خوا راغلې. زه په تاسې پسې له شاره روان وم باداره، خو تاسې په خپل منځ کې خبرې کولې او ما ته مو هېڅ پام نه و. رښتیا موږ په خبرو لګیا وو، شاته مو هېڅ کتلې نه دي. شمسه تا چې سګرټ په لغته ووهه او له لارې د یوې خوا ته وغورځوه ما ولیدې. هو داسې نیمه څکېدلی سګرټ به یې پخوا پیدا کول او څکول به یې، خو اوس لاره ځینې پاکوي، څکوي خو یې بیخي نه. وایم در باندې آفرین دی باداره چې نه څکئ. مجیب رښتیا وایي، د بېلارې ملګرو په خاطر نږدې موږ هم بېلارې شوي وو، خو د خدای فضل را باندې وشو. ته ښه وایې شمسه، د خرابو خلکو ملګرتیا ډېره بده وي. د مور او پلار د نصیحت له برکته له بېلارۍ باد شو او هغه ملګري مو پرېښودل. وایم په دواړو دی آفرین وي آفرین. ګوره ما ته غوږ ونیسئ، نسیم دومره نازانه نه دی چې چا ته به خرابه لار ورښیي. درته غوږ یو. خبره مې دا کوله باداره، له دې وروسته ډېر پام کوئ چې د هغو ملګرو سره بیا هېڅ ونه ګرځئ، کنه یې خدای مکه دا ځل به مو سم بې لارې کړي. نه نه، چیرې ورسره ګرځو؟ د داسې خلکو په ملګرتیا کې خیر نشته. همداسې ده، اوس پوه شوي یو د هغوی ملګرتیا له تاوانه پرته هېڅ ګټه نه ده را رسولې. وایم په خوله مو برکت شه، تاسو خو ډېرې ښې خبرې کوئ. زه او مجیب اوس یوازې خپل درس وایو او له ښوونځي بیرته خپلو کورونو ته ځو. هو خپلو درسونو او خپلو کورنیو ته مو پام دی. یاره وایم منم مه باداره، که مو همداسې درسونه ویل او سم ګرځېدی هم به تاسې خوشحاله یاست هم به مور او پلار. همداسې کوو، اوس خو مو یوه ترخه تجربه وکړه. زه خیر تیر په هیره، بل وار پام کوئ، په درسونو کې مو ډېر کوښښ وکئ چې په راتلونکي کې ښه تکړه او پوه خلک درنه جوړ شي. که خدای کول همداسې به کوو. بس نو ډېر مو خوشحاله کړمه. ښه نو اوس راځئ چې ځو، نسیم دومره نازوانه نه دی چې په لاره کې به مو یوازې پرېږدي. راځئ چې سره ملګري شو. اوهو ګلالۍ دا ته یې؟ هو ابدې ترورې ستړی مه شې. خواره مه شې، د غفار له کوره راووتې، داسې راته ښکاري چې د ګلمکۍ پوښتنې ته راغلې وې. هو پوښتنې ته هم راغلی وم او سر مې هم ور پانسمان کړ. خدای پاک دې اجرونه درکړي چې په ګلمکۍ دومره پام کوې او پې ګرځې. دا خو زما وظیفه ده، زما څه چې مرسته په وس پوره وي نه یې ځینې سپموم. ښه ده شي، دا راته ووایه چې د ګلمکۍ سر څنګه دی؟ ټپ یې جوړ شوی که لا پاتې دی؟ ښه شوی، خو یو څه وخت به الله ونیسي. مطلب مې دا دی چې
پام باید ورسره وشي. پام به خود ورسره کوو. ته یې هم پوښتنه ته ورځې؟ که ورځې ورشه. نه ما یې لا د وخته پوښتنه کړې ده. بیا ماښام ناوخته به هم ورشم، یا خو به یې سبا پوښتنه وکړم. ښه د دروازې مخې ته مې چې ولیدې دا ګمان مې وکړ چې ته یې هم پوښتنې ته را روانه یې. زه مې خپلو چرګانو پسې راوتلی یم. ما نو ویل چې ګلمکۍ ته به ورځې. نه، چرګان مې له کوره راوتلي دي. اوس یې بیرته ټولوم چې دانه ورکړم. راځه ته هم راسره ولاړه شه، یو ګیلاس چای به درته پوښ کړم. خدای د خیر درکړي ابدې ترورې چې رښتیا درته ووایم زما زړه و چې کور ته د درشم. ولې کور ته ولې نه راسره ځې؟ که دې رښتیا هم نیت همداسې و چې کور ته راشې، بیا دې نو نه پرېږدم، خامخا به راسره ځې. هو خیر یوسې، همدلته به سره وغږېږو. د څه شي په اړه راسره غږېږي؟ خیریت خو به وي؟ هو خیر و خیریت دی، د اندېښنې څه نشته. اسه مې یوه خبره درته کوله. وکړه که نه، څه خبره ده؟ سمه ده، که در باندې ناوخته کېږي نه نو همدلته به سره وغږېږو. زه خو نه پوهېږم چې څه خبره ده. که خبرې اوږدېږي بیا نو ښه دا ده چې کور ته راسره ولاړه شي، هم به چای وڅښو هم به سره وغږېږو. چای خو نه څښم، له ګلمکۍ سره مې ډېر وڅښل، تر اوسه له مغۍ سره ناسته وم. سمه ده چې نه راسره ځې نو همدلته یې راته ووایه. ما غوښتل چې یوه ورځ د کلي ښځې راټولې کړم او خبرې ورسره وکړم، خو دا کار ستا له مرستې پرته نه کېږي. څه مرسته؟ په ما باندې یوازې غږ وکړه. ته خو مشره ښځه یې، ښځه او سړي د ټول خبرو ته غوږ نیسي. ګوندې وینیسي. خو ته اول راته ووایه چې زه څه مرسته وکړم. که ستا اجازه وي زه به د کلي ښځې ستا کور ته راوغواړم، ستا کره به سره کینو. ستا زړه دی چې زما کره یې راوغواړې او همالته خبرې ورسره وکړې. هو ستا کره ټوله کلیواله په ډاډه زړه راځي. ستا کور خو داسې دی لکه د ټولو کور. زه به همالته ورسره وغږېږم او له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه به یو څه معلومات ورکړم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. شمس او مجیب په لاره روان وو چې نسیم راغی. مجیب د هغه له ناڅاپي راتګ وډار شو. شمس په لاره نیم سوی سګرټ ولید او هغه یې په پښه ووهه. نسیم ګمان وکړ چې سګرټ به شمس یا مجیب څکولی وي، خو دوی دواړو رد کړه او ویل چې څه موده له بېلارې همزولو او ملګرو سره ګرځېدل. نیم سوي سګرټونه به یې چې په لاره کې پیدا کړل هغو ته به یې اور ورته کړه او څکولې. خو اوس پوه شوي دي له بېلارو ملګرو نه لرې ګرځي او ټول فکر یې خپل سبق ته دی. نسیم په دې خبره خوشحاله شو. اوس په ډرامه کې اورو چې د فتح خان دوی په کور کې څه تیریږي.
خیر اوسې سمې ولا زویه چې وچ ادرک دې راته راوړل. خدای دې وکړي چې له دې سره د ټوخی ښه شي مورې. ښه کېږم ورسره له خیره. ټوخي ته خو له دې نه نور ښه درمل نشته زویه. د ولسوالۍ د بازار ټول دکانونه مې ورپسې ولټول. دا ښه شو چې آخر یو دکان کې پیدا شو. سمې ولا زویه یوه پیاله ځان ته هم ډکه که زویه، او د ادرکو د چایو خوند وګوره ډېر ښه لګي. په تا یې نه کموم، ته یې وڅښه چې ناروغي دې ورسره ښه شي. زه به شکیبا ته ووایم چې ساده شین چای راته راوړي. نه کمیږي، ډک ترموز دی، د خوند دپاره یوه پیاله وڅښه. د ادرکو چای خو هر چا ته ښه دی. سمه ده مورې، یوه پیاله به زه هم در سره وڅښم چې دا څنګه خوند کوي. که یاد دې شي څو کاله مخکې راته ژمي کې سخت ټوخی پیدا شوی و، بیا مې له زرمینې دوی نه ځان ته وچ ادرک راوړ چې 2 ورځې مې ته چای وڅښله، روغه جوړه شوم ورسره. دا ځل به تازه ادرک درته راوړم مورې، کور کې به یې وچ کړو بیا هم په کارېږي. کاشکې چې لا پخوا مو دا کار کړی وای. وای خدای له پښو نه خلاص شوم. پلاره ستړی مه شې، راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه. خیر یوسې. د ګل خان پلاره ستړی مه شې، چېرته تللی وې چې داسې ستړی شوی یې؟ سربند کلي ته تللی وم، یو چا سره مې لږ کار و. اها دا چای وڅښه چې ستړیا دې ورسره دمه شي. دا لا څنګه چای دی؟ د دې خو دا رنګ د چای نه دی. دا ما ځان ته دم کړی، د وچ چای په ځای مې پکې وچ ادرک اچولي چې ټوخی مې ورسره ښه شي. لکه چې خوند یې نشته او اوس یې په ما او سمیع الله خلاصوې که څنګه؟ خوند یې بد نه دی، خو رنګ یې نشته او ټوخي و ډېرو نور ناروغیو ته ښه دی. شکر دی زه روغ جوړ یم، او له داسې بې رنګه چای څښلو نه ښه ده چې بیخي چای ونه څښم. صبر شکیبا ته وایم چې تا ته ساده شین چای راوړي. خیر یوسې، وروسته به یې وڅښم، خو زما تا ته غوسه راځي چې په ځان سخته تېروې. د څه شي سخته مې په ځان تېره کړې؟ خو له څه وخته چې درته ټوخی پیدا شوی، د دې په ځای چې کلینیک ته لاړه شي یا ځان ته ګولۍ او شربت راوغواړي، لګیا یې د ادرکو چای څکي. وچ ټوخي ته خو د ادرکو له چایو نه ښه دارو نشته. نو کوم دی؟ ستا ټوخی خو ورسره ښه نه شو. دا خو راته سمیع الله همدا نن د ولسوالۍ له بازاره راوړ، او دا اوس مې له 2 پیالې ته وڅښله. زما خو باور نشي چې له دې سره ښه شي. ښه به وایي چې سمیع الله درته د دې په ځای د ټوخي شربت راوړی وای. شربتونه دې ورک شي، بیخي مې له ستوني نه نه تېرېږي. له کوم دکاندار نه مې چې اخیسته هغه هم راته وویل چې ادرک وچ ټوخي ته ډېره ګټه کوي. دوکانداران خو خپله سودا په همدې صفتونو غرڅوي. د تا به باور نشي سړیه، خو د ما ورسره له واره سینه خلاصه شوه. که خدای کول یوه ورځ 2 کې به مې ټوخی ورک شي. عبدالقادر ګله بچو لاسونه دې ومینځه او راځه چې د ډوډۍ وخت دی. مور دې تللې چې د کتغ کاسې راوړي. تا ته دې ویل شي ما خو درته ټوکه نه ده کړې چې ته خاندې. زر دې لاسونه ومینځه، په خیرونه لاسونه دې مور ډوډۍ خوړلو ته نه پرېږدي. عبدالقادر له مخې نه لرې شه چې چای در باندې وانه وړي. لرې دې له مخې، تا غوندې هوښیاره ښځه په ټول کلي کې نشته، ما جبین ګولې. بیا دې څنګه زما په صفتونو خوله خلاصه شوه، خدای دې خیر کړي. تا ته دې ویل شي چې داسې پام را باندې کوي نو خامخا به دې صفتونه کوم له خیره سره. د څه شي پام مې در باندې کړی؟ لرې دې له مخې، له ډوډۍ مخکې دې راته د چایو غم کړی دی. پام نور څنګه وي؟ څه دې چې پاخه کړي هغه زر راوړه چې اول ورته ډوډۍ نوشي جان کم، بیا به چایو ته واړوم. یو څه مې نه دي پاخه کړي، له خوږ چای سره به ډوډۍ وخورو. څه شی؟ ولې داسې نه دي پاخه کړي له خیره سره؟ چې کور کې څه نه وو نو څه مې پاخه کړي وای؟ تا به یو څه راوړي وای چې ما درته پاخه کړي وای. لرې دې له مخې، ما خو بله ورځ کور ته ټوله سودا راوړې وه، لوبیا، وریجې، غوړي، دال. لکه چې حافظه دې له لاسه ورکړه ناظره، ښه فکر وکړه چې په وروستۍ ځل دې کله کور ته سودا راوړې.
تا ته دې ویل شي هر وخت مې چې راوړې رانه هیر دي خو ډېر وخت یې نه کېږي. له څه وخته دی چې دوکان جوړ کړی کور ته دې یو شی هم نه ده راوړی او نه یې غم در سره شته. نو هغه راوړې سودا ټوله خلاصه شوې له خیره سره؟ هغه وختي خلاص شوي دا څو ورځې مې له پلوشې دوی نه قرض راواخیستل. لرې د له مخې زما خو هېڅ باور نشي چې هغومره ډېره سودا دې موږ دومره زر خلاصه کړې وي. که باور دې کېږي او که نه خو دا دی ومې ویل چې کور کې هېڅ هم نشته. تا ته دې ویل چې ما جبین ګلې ډېره بده ده چې دوکان کې مې په خلکو سوداګانې خرڅوم او خپل کور کې مې یو شی هم نشته. سبا له خیره سره کور ته ټوله سودا راوړه. که د دوکان سودا کور ته راوړم نو دوکان به مې خالي شي له خیره سره. د ولسوالۍ له بازار نه یې راوړه. په څه شي راوړم لرې د له مخې نوره باید ډېره ګزاره وکړو ځکه چې دوکان کې ډېر تاواني شوی یم. ښه نو بیا مه وایه چې څه دې پخه کړي له همدې خوږ چای سره به ډوډۍ خورو. هر وخت دې چې څه راوړل زه به یې درته پاخه کړم. تا ته دې ویل چې ما جبین ګلې له خوږ چای سره ډوډۍ ډېر ښه خوند کوي. دا شکر دی چې وچه ډوډۍ او چای خو رارسي ګزاره به کوو. رحیمه څه دې راته ویل؟ وی یو خبره مې کوله دا دې دستي رانه هیره شوه. له کوم وخت راهیسې داسې هرجنه شوې؟ هرجنه سوې نه یم کله کله له هر چا نه یوه خبره هېرېږي. ورېنداره مې رښتیا وایي باداره زما هم کله کله یوه نیمه خبره هېرېږي. نو زه به څه وایم چې په عمر کې ستاسو دواړو نه مشر یم. رښتیا دا مې ویل رحیمه چې ته خو به چېرته نه ځې؟ نه دستي خو مې ویني چې دا دې په کور کې ناست یم. دا پوښتنه دې ولې وکړه؟ زما تر بیرته راتګه پورې در سره په ماشومانو پام ساته چې ورانه یې ونه کي. عاطفې ورندارې خدای دې خیر کړي. داسې معلومیږي چې د تګ تابیا دې کړې ده. چېرته روانه یې له خیره سره؟ زه لکه په منډه د عابدې ترور تر کوره پورې ځم او زر بیرته راځم ماشومان نه سمړی. په عابدې ترور خو به څه نه وي شوي؟ نه شکر دی عابده ترور روغه جوړه ده. نو چې روغه ده بیا څه شي ته ورځئ؟ د کلي ټولې ښځې د عابدې ترور کور کې راټولېږي. څه شي ته راټولېږي؟ خیر خو به وي. کومه خبره ده که څنګه؟ هو ګلالۍ له ټولو ښځو غوښتي چې د عابدې ترور کور ته راټولې شي چې یوه ضروري خبره ورسره شریکوي. ګلالۍ خو وربیا د څه شي ضرور خبره له ښځو سره شریکوي؟ زه هم ډېره نه پوهېږم خو ویلې چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي او په دې اړه ټولو ښځو ته پوهاوی ورکوم. اوه ګلالۍ ما ته هم یاده کړې وه چې داسې یو کار به کوي. دا به ډېر ښه کار وشي خو یوازې ته ورځې ښاپیرۍ ورندارې ته هم ووایه چې در سره لاړه شي. هغه هم را سره ځي لګیا د ځان تیاروي. ورندارې ګوره که کېږي نو عقل هم در سره بوځه ښه ده چې هغه هم په دې اړه پوه شي. نسیم رښتیا وایي عقل هم در سره که تاګې په ګټه دی. ما ویل هغه په کور کې پرېږدم بابو هم نسته که ستاسې څه پکارېږي عقله به یې درته تیاروي. هېڅ هم نه پکارېږي در سره یوسه. نسیم دومره نازوانه نه دی چې د کور کار به نشي کولی. خدای خو دې وکړي چې د ګلالۍ دا کار د ټولو ښځو په خیر تمام شي. نسیم دومره نازوانه نه دی چې د ګلالۍ خو په هڅو به باور نه کوي. خامخا به یې خبرې ګټورې وي باداره. هغه د خیر یوسي هم په کلي کې د ناروغانو خدمت کوي او هم په کلي کې د ښځو د خیر لپاره خواري کوي. ښه ځه ورځه چې در باندې ناوخته نشي. نسیمه وروره ته د ښاپیرۍ په ماشومانو باندې پام ساته او رحیم لالا به د په خپلو ماشومانو پام ساتي چې خدای مکړه له کوره ونه وځي یا سره وننښلي. بېغمه اوسه ورېندارې ستاسې تر راتګه به ټول ځان سره د کلي میدانې ته په چکر یوسمه چې ساه دې تېر شي. ځئ په خیر لاړې شئ د ماشومانو غم مه کوئ. زه او نسیم ورسره یو. خیر اوسې موږ زر بیرته راځو. وی د ښاپیرۍ ولې ځان ډوکه؟ ښاپیرۍ به ښاپیرۍ لږ زر ځان تیار کړه چې ناوخته نه سي.
نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. کله چې ناظر ماښام کور ته راغی نو تمه یې وه چې میرمنې به یې خوندور خواړه ورته پاخه کړي وي، خو خبره داسې نه وه. هغې ورته چای او سپوره ډوډۍ مخې ته کېښوده. ناظر حیران شو او پوښتنه یې وکړه چې دا ولې. ماجبین یې ورته وویل له کومې ورځې چې ناظر په کلي کې دکان جوړ کړی نو کور یې هیر کړی او خوراکي توکي نه راوړي. ناظر په خپلې حافظې فشار راوړ او ویل چې څه موده مخکې د کور ټوله سودا پوره کړې وه، خو ماجبین یې وویل چې هغه د 1 کال مخکې خبره وه او اوس هر څه خلاص شوي. خواخوا د کلي د شورا په خونه کې مشران سره راټول شوي. دا چې څه خبره ده اوس یې اورو. السلام علیکم. سرور خانه په خیرونو ایله په بیله چې تا دلته ګورم. وعلیکم سلام. ستړی مې شم معلم صاحب. ما خو شکر دی تر اوسه د شورا یوه غونډه کې م غیر حاضري نه ده کړې او همداسې م کله ناکله را چکر کېږم. وایم خدای دې خیر درکړي. ملا صاحب څنګه خواشینی ناست دی؟ کومه خبره خو به نه وي؟ رب العزت خیر درکړي معلم صاحب. کومه خبره نشته، هسې مې فکر لږ خراب دی. څه شی شوي؟ څه شي ته د فکر خراب دی؟ د ملا صاحب فکر د لالباز له وجې خراب دی. ولې؟ لالباز څه کړي؟ لالباز مو دلته راغوښتی و، خبر شوي و چې هغه له خپلې مېرمنې سره سم چلند نه کوي. د ښځې پښی سوځېدلې خو کلینیک ته یې نه خپله وړي او نه هغې ته د تګ اجازه ورکوي. اوه، له دې پیښې زم خبر شوم او داسې راته ښکاري چې لالباز له خپلې مېرمنې سره د پیسو له وجې تاوتریخوالی کوي. څنګه د پیسو له وجې؟ په خبره دې پوه نه شوم معلم صاحب. خبره خو داسې ده ملا صاحب چې د لالباز ښځه ډېره هنرمنده او خوارېکښه ده. په خپل لاس له وړیو لیمڅي جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. همداسې ده. د لیمڅیو جوړول څه اسان کار خو نه دی. زه داسې خبر شوم چې لالباز پرې د لیمڅو کار بند کړی او ورته ویلي دي چې پیسې ماته نه راکوې نو لیمڅي به م نه جوړوي. استغفر الله، د دې خو زه اوس خبر شوم. دی بل ظلم. هره ښځه حق لري چې کوم کار یې په وس وي هغه وکړي، که خیاطي وي که د لیمڅیو جوړول وي. لالباز دا حق نه لري چې خپله مېرمن له دې کاره منع کړي او یا هم د لیمڅیو پیسې ترې واخلي. ښه، زه خو نه وم. لالباز ته مو څه وویل او هغه مو خبره ومنله که نه؟ ما او ملا صاحب ته وغوښتل چې له خپلې مېرمنې سره له ظلم زیاتي نه لاس واخلي او دا چې پښه یې سوځېدلې باید کلینیک ته یوسي. خو دا خبره په لالباز بده ولګېده. د دې پر ځای چې لالباز زموږ خبره ومني، ویل چې تاسو حق نه لرئ چې د خلکو په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړئ او غونډه یې پرېښوده. له څه نه چې زه ډارېدم هماغسې شوي. کاش چې لالباز به دلته نه وای راغوښتی. نو څنګه مو کړې وای؟ اکثره خلک نورو ته اجازه نه ورکوي چې کورنیو موضوعاتو کې خبرې وکړي او دا کار بد ګڼي. مونږ خو لالباز د کور د خوشحالۍ او خیر لپاره راغوښتی وو او دا خبره مو ورته وکړه. پوهېږم ملا صاحب چې ستاسې هدف خیر و، خو ډېر کله دغسې د خیر کارم په شر تمامیږي. نو ته څه وایي؟
چې کور کې څوک هر ظلم زیاتی کوي موږ پرې غلي پاتې شو. نه زما مطلب دا نه و ملا صاحب، خو دې خبرو ته مو باید شورا ته نه وای راغوښتی او نه مو د ټولو کلیوالو مخکې ورته دا خبرې کړې وای. له داسې خلکو سره باید شخصي خبرې وشي. دا خبره د رښتیا ده. که یوازې ملا صاحب ورسره دا خبره په آرامۍ شریکه کړې وای نو کیدای شو لالباز دومره جدي شوی نه وای. همداسې ده. اوس نو د دې په ځای چې لالباز له ظلم او زیاتي نه لاس واخلي، زه وایم چې لا یې زیات نه کي. دې ته زما هیڅ پام نه و. ګنې یوازې ما به ورسره خبرې کړې وای او قناعت به مې ورکړی وای او خدای دې وکړي چې زموږ د خبرو زور لالباز له خپلې مېرمنې ونه باسي. د دې بوتل سر څومره ټینګ دی، هیڅ نه خلاصېږي. مامي که نه خلاصېدل ما ته راکول چې زه یې درته خلاصول. واخله، د ما خو ګوتې پې وخوږېدې، ورک دې شي. اوکې اوس دستي خلاصول. خو مامي ته ما ته دا ویل چې ډاکټر ته څه وخت تلل چې شربت درکول؟ ډاکټر ته نه یم تللی، که تللی وای ته به م راباندې خبر شوی وای. زه پوهېدل ته چې ډاکټر ته تلل زه دې هر وخت په موټر کې رسول. زه حیرانېدل چې مامي څه وخت او له چا سره ډاکټر ته تلل. نه یم تللی. نو بیا دا شربت به کومه کول؟ دا خو نوی بوتل. سمیع الله راته راوړ. ما ورته وویل چې لږ شربت راته راوړه چې ټوخی مې ورسره ښه شي. ستا مطلب دا چې سمیع الله دا شربت همداسې په خپل سر درته راوړل؟ هو، نو د همدې یوه بوتل شربتو دپاره به م ډاکټر ته ورته. باید ورتلل. د ډاکټر له مشورې پرته درمل خوړل خو ډېر تاوان لرل. دا کار نه کوه. ګل خانه زویه، د تا ډېرې خبرې زده دي، هسې ډارېږې. نو ډارېدل نه، زه حقیقت ویل. اندېښنه مه کوه، دا ډېر ښه شربت دی. څه وخت مخکې چې سمیع الله ناروغه و هغه هم دا شربت وخوړ، له هغه راهیسې بیا ټوخی په سترګو هم نه دی لیدلی. که سمیع الله خوړل پروا نه لرل، خو ته دا شربت نه خوړل پلیز. ولې به یې نه خورم؟ که یې تاوان لرلی سمیع الله ته به یې تاوان کړی و. ما درته وویل چې ته هسې ډارېږې، ته هسې اندېښنه کوې. مامي ما ته غوږ نیول. زه دا ویل چې ستا د ټوخي ډېر وخت تېرېدل، د شربت خوړلو په ځای باید ډاکټر ته تلل چې هغه څه ویل. دا در سره منم چې د ټوخي مې ډېر وخت تېر شو. که مې اول سر کې دا شربت خوړلی وای اوس به رکه روغه وم. کاشکې رکه او روغ کېدل، خو زه ګمان نه کوم. ډېر چورتونه مه وهه ګلخانه، د بوتل سر را خلاص که چې ویې خورم. ما له اول درته وویل چې د تا ډېرې خبرې زده دي. اوکې دا یې خلاصېدل. خدای مهربانه دی، هم به شربت وخورم هم به ادرک په چای کې ویشوم، ګوندې ورسره روغه شم او له دې وچ ټوخي نه خلاصه شم. خو زه دا ویل چې خبره یوازې د ټوخي نه، ته ورځ په ورځ ډنګرېدل او بدن دې کمزوری کېدل. زه ګمان نه کول چې یوازې په شربتونو او ادرکو د ستا ناروغي ښه کېدل. اوکې ډنګرتیا مې د ناروغۍ نه ده. نو له څه شي؟ د هوا سره ده. وات؟ زما مطلب د هوا له لاسه څنګه ډنګرېدل؟ هوا ګرمه ده، په ګرمي کې د ما اشتها خرابېږي، ځکه ډنګره شوې یم. د ټوخي خبره نه ده. اوکې، خدای دې وکړي چې ستا خبره رښتیا کېدل او کومه ناروغي نه لرل. رښتیا ده، چرت مه خرابوه. زه چرت نه خرابول، خو دا ویل چې کاشکې یو وار ډاکټر ته تلل. ډاکټر ته تګ تاوان نه لرل مامي. نه ځم. اوکې، ستا خوښه. ته زما په ټینګار نه خفه کېدل مامي. زه چې هر څه ویل ستا په خاطر ویل. زه ستا روغتیا غوښتل. تا ته د خدای خیر درکړي زویه، خو زړه مې نه کېږي چې ډاکټر ته لاړه شم. یو ځل به دا شربت وخورم، که ورسره ښه نه شوم د هغه وروسته به بیا کلینیک ته لاړه شم.
تاسې ټولو ته د خدای خیر درکړي چې راغلاست او سره یو ځای شو. او بدې ترور ته د خدای خیر ورکړي چې د کلي ټولې ښځې خپل کور ته راغوښتي. ګلالۍ ستا په لاسونو دې برکت شي چې داسې خوندور کجیر او کورنۍ کلچې دې پخې کړي او در سره راوړي دي. دارو مشه پلوشې پخې کړي دي. هغې ویل چې ټول کلیواله به یې په خوند وخوري. خوند خو به هلته وکړي چې شین چای ورسره وڅښئ. دا دی غټ چای جوش چای مې دم کړی، اوس به یې په پیالو کې واچوم. ګلمکۍ یوه شېبه صبر وکړه، چای به وروسته وڅښو. اول خو ضرور ده پوه شو چې ګلالۍ د څه لپاره راغوښتي یو. له هغه وروسته به بیا چای او کلچې وخورو. آخر موږ ټولې مېلمنې یو. مېلمنې نه یو، که مېلمنې وای خپل کور ته به یې ورغوښتي وو. د ابدي ترور کور ته به یې ولې رابللو؟ په پردي کور کې خو څوک مېلمستیا نه کوي. دا خو دې رښتیا وویل. عاطفې تا ښه خبره وکړه، مېلمنې مې نه یاست، خو دا ټوله کلیواله مې د یوه ضروري خبرې لپاره راغوښتي دي. څه خبره؟ زموږ اندېښنه شوه، زر یې راته ووایه. که تاسو غوږ ونیسئ درته وایم یې. موږ ټولو درته غوږ نیولی دی. ګرانو خویندو میندو، نن مې د دې لپاره رابللي یاست چې د خپلو حقونو په اړه در سره وغږېږم او دا چې څنګه په کورنۍ کې د ظلم مخه ونیسئ، له خپلو سړیو سره مو څه ډول چلند وکړئ. مطلب مې دا دی چې ټوله ښځې باید پوه شي چې څنګه له تاوتریخوالي ځان وساتي او پرېږدي چې سړي ظلم ورسره وکړي. څومره ښه کار دې کړی، دا خو ډېره ښه خبره ده. ټول دې د ګلالۍ خبرې په خلاصو غوږونو واوري. خیر ویسه ګلمکۍ. ته خیر ویسې ګلالۍ خورې چې دومره ښې خبرې ته دې پام شوی. زه خو په کلینیک کې د ډېرو کلیو ښځې وینم، په دې وختونو کې له ښځو سره ظلم او وهلو ټکول بیخي ډېر شوي دي. دا خو رښتیا دي، ته په کلینیک کې پرې خبرېږې، موږ په خپلو کورونو کې لا پرې خبرې یو. همداسې ده. نو ما هم اراده وکړه چې د خپل کلي ښځې راټوله کړم او ورسره وغږېږم چې څنګه له داسې پېښو ځان وساتي. زما په زړه برابر کار دې کړی، زه به دعا درته کوم. بل مطلب مې دا هم و چې له خپلو حقونو مو خبر کړم. په کلیو کې داسې ښځې هم شته چې له خپلو حقونو لا نه دي خبرې. څنګه حقونه؟ لږ یې سم راوښیه. له ډېرو ښځو سره یې خپل خاوند یا لیور ظلم کوي او وهي یې، خو دوی هېڅ هم ورته نه وایي. وایي چې میړه یا لیور مه حق لري چې لاس راباندې پورته کړي. موږ دې خدای وساتي، خو دا رښتیا دي، زموږ په کلي کې هم داسې خلک کم نه دي. اصلي خبره دا ده چې هېڅوک هم حق نه لري چې خپله ښځه یا ورېنداره ووهي، یا یې ټپي کړي، یا یې سر او لاس ورمات کړي. دا ظلم دی. تر خولې دې زار شم، داسې غږېږې لکه زما له زړه چې خبره یې. دغو پېښو ته په کمه سترګه مه ګورئ. اول خو مو د خپلو سړیو ښه عزت وکئ او مه پرېږدئ چې ترمنځ مو مینه او محبت ختم شي. خو ځینې داسې سړي هم شته چې د کورنۍ مینه او محبت په خپله ختموي. ما درته وویل چې د سړیو خیال وساتئ، ښه غږ پرې وکړئ، ځکه هغوی ټوله ورځ بهر ستړي وي. خو که بیا هم ظلم در سره کاوه نو ظلم یې مه منئ.